په اختتام کې زه د شوقدر دوابې یو نوجوان شاعر حیات اقبال یو نظم چې هغې کې موږ دا څومره پروګرامونه وکړل د دې ټول کلو تفصیل یې په شعرونو کې بیان کړی دی. نو راځئ چې خوند ترېنه واخلو. د کانګړې د تندې خالې د ترخې د اختر ټالې په ناقې او خرکې کې ته د لوی وړو سیالې امبا ډېر پتا رغیږي د سوکړ د زړه دیوالې دولتپوره سرواني کې د اختر د شپې شوالې په جمټو او غړومبک کې هم پړونې او هم شالې که ګګړ پتا ګګړ دی د آریانې خدوها دی کرکنۍ د کبکیاڼه په اوربل کې اټالې ته که پهر بټګرامې نو مرام د مندېزوالې عدیزو در باندې امړه ده د مازارې توره ډالې د میجر قلا شمالې حلیمزو د لاس رومالې او اټکې اوچولکې یو غزل خیالې پهلوان قلا په غیږ کې ښه محفوظ او ښه سنبالې د شوقدر هغه لالې چې هر چا ته بې کمالې د لذاک او پیر قلا کې سپینه توره د خوشحالې ته ټپه د نورانوې رشقې کې سروتالې او سمنات در باندې ویاړ کوي ته د دې خورې جلالې ننګیالې د منسوکایې د موران کورنو لالې او په ناظر ګړه میسا کې پسرلې بکال پکالې دریاب کور او خواجغوس کې په ننګیالو کې ننګیالې او ته د مټې هغه شالې چې په خپل مثالې کتوزو در نظاریږي او د سریخ د سین مشالې د کوټک د سر پټکې د میرزو د مخ مجالې په سوخته او یاغیبند کې په اسمان د بوډۍ ټالې او مسیزو او مروزو کې د جانان د مخ وصالې نصرت زی پتا رڼا ده د مطرې د بام حلالې او د ګونډا د موټو زورې په مردان لازوالې او د خوبې د اوربل ګلې د کندرو بڼ کې نالې ته حیات د دعاوې ته د هر کلي مشالې. ګرانو کتونکو اوس خپل کوربه پروفیسر انعام سلګري له اجازت ورکې د الله په امان ښاد او آباد اوسئ.